سورت شورا دا نازل شوی دی وروسته د حامیم سیدی ربط د مخکې سره ده. مخکې جواب د شبهاتو څلورو شبهاتو جواب، دلته د نورو شبهاتو جواب. مخکې صدق د قرآن، دلته ترقی ده په دې مسله کې. د سورت دعوا بسې د نورو شبهاتو جواب، او یا خدانه چې شو د سورت دعوا دا شي چې الولایت لله، ولایت تشریعی او ولایت هغه دنیوي تکوینی، دا دوانه دی یو الله لپاره. واک د قانونم د الله دی او دنیوي فیصلو واک هم د الله سره، بل چا سره نه دی. نور شریکان باندې نشي چې د بل چا خبره مانی او د بل چا قانون مانی لګ. دا غوړه خبره ده د صورت دا دعوت. صورت کې بدل په شبهات وی او خلاصې دا چې دا اولنا ذکر د شبهات او داغه جوابونه او به زورنه د منکرینو ته، بیا د دویم شبهه جواب وی بیا دلیل عقلی. سوال لسم نمبر آیات په بسم الله الرحمن الرحیم، پنوم دا الله چې هاته کړي دا هغه په صفاتو د کمال باندې. رحمان ذات عامت رحمته سایر عبادی، رحیم ذات خاص کړي خپل اولیاء لرا پاس چې هغه خوخی د خپل رحمتنا. حامیم عین سین قاف، دغه خو غره قول هغه چې الله پوی دې په مراد. شاویری حسن ابن فضیل نه تاسو چې حامیم عین سین قاف دا خو 15 حروف دي. دا حامیم بیل ولی کو او عین سین قاف بیل ولی او په کاف حیا عین کې چمکه سورته مریم کی تیر شو هغه یو ځلی کړو. ناغه جواب وکړو چې د دینه مخکنو سوراتونو کې حامیم تکه بیل ولګ، نو ځکه دا دغه په مطابقت باندې دا حامیم بیل راوړل. د دې معنی سره چاویل حق حکم د الله سره، میم کې مجد د الله ته اشاره، عین کې علم د الله کې، سین کې ثنا د الله ته، قاف کې قدرت الله تعالی. چا پکې نورو عبد الله ابن عباس وی هر یو نبی چې کتاب والي ناغه ته د حامیم عین سین قاف وحی شوی دا. نو الله په دې په مراد خپل باندې د دې حروفنا کذالک یوحی الیک. دا جواب کوي دا اولی شبهه ده. ته دا د قیامت خبره کې، د توحید خبره کې، د دې نه مخکې خدا خبره چانه وکړي. جواب کذالک یوحی، یا خدا مستقل کلام کا کذالک یوحی لکا دسه په کامله طریقه باندې وحی کوي تا الله پکا، او یا د تشبیه لپاره کذالک پشان د وحید نورو پیغمبرانو باندې یوحی الیک الله وحی کوي تا و الى الذين من قبل استاو د نورو پیغمبرانو وحی او شاته وا کسانو ته چې ستانه مکیو. سورته نساء کی ترشیو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین. د پیغمبرو د نورو پیغمبرانو وحی او شانته سوګ د توحید کوي الله پایل دی یو هیربا. کما الله زور ور ذات او حکمتونو والا دی، خاص الله پراس چې اسمان او هغه چې زمکه کړي، او دا الله او چتم دی او لوی شان والا. تکادو سماواتو نستی دی چر اسمانونا وشلیگی من فوقهن دا پرد دی دا دینا دا دی سمکو دا پاسا دا اسمانونا چر دا اوچوی لگ. ولی مخی سورت مریم کی ترشیو 90 نمبر ان دعو للرحمن ولدا. دا دی شرکی خبرو دا وجنا اسمانو دمرا خطرناک خبر داخل کئی چگه دیش اسمانونا پیوشلی. نو سوال دار چې به شلیږي ولدا. جواب والملائکه یسبحون، ملائکه پاکي بیان سره د صفاتونو د رب د دینا او بخنه غواړي دا چا لپاره چې زمکه کړي، دار چا لپاره نه. سوره مؤمن کې مخکې تیر شو ويستغفرون للذین آمنوا، و مات کې مخکې مؤمنان لبخنه وای. الا خبر شاهقین الله دې ما فی کون کې او مهربانا والذین اتخذوا من دون اولیاء.
هغه خلق چې نیولي سوا د الله نه دا دعوه د سورۃ ذکر کوي نور اولیاء نیولي هغه واقدار د حل او د تحریم ګرځوي دا غینه د دنیا حاجتونه غواړي اولیاء نیولي الله ساتون کې نه پدې باندې او نیتا پدې باندې بيوکیل زموار وکذالک وحینا الیک دا مخکی کذالک سره دی څنګه چې نور انبیاء ته وحی شوی دغه شانته د قران وحی هم دا سی منګه وحی کړی تا د قران د سی قران چې عربی جبه والا دی واضح مضمون والا دی د سره پاره به لتنذر ام القرى په قران باندې ویلې اصل د کلو قران دې د پاره لري چې د اصل د کلو مکه کې بخلق پیوي لري ومن حول هغه څوک چې چافیر دي د دې کلونا د مکه قران دې لپاره خلق وي دوه غشتونه زوتای کړ و یو اندرونی غشته او بیرونی او دا خبره صحیح ده خدا اندرونی غشم په قران او کو دا بیرونی غشم په قران او لتنذر ام القرى قران یې ځکه اولی په خپل کلی کې بیان کړل او بیا بار تلار شو من حولها بارن دا قران خلقو ته بیان لتنذر ام القرى ومن حولها ویرتا د قران په ذریعہ باندې خلق لرا د ورځ د جمعنا قران به ځکه او خلق ته ودا سي ورځ را روانه چې ټول خلق به پکې جمع کی شک نشتا فدغه ورځ کې فریقون فی الجنه وډل به په جنت کې او بل ډل به په سیر اور جهور د جهنم کې ولو شاء الله کلا اراده کړي لجالهم غزولې به دی امه یو لکن نباسي چاله چوغاړي په خپل رحمت کې او ظالمان چې نه به د دې لپاره څوک بچکون کې او نه څوک مددگار امیت تخذو من دونه اولیاء ایا نیولې دي مشرکانو سوا د الله نه اولیاء نور اولیاء ځنې خلقو اقدو معنی بنې له ولی د امور تشریعیه او ولی د امور تکوینیه ولا نو فالله هو الولي كولي غواړي کا ان ارادوا وليا بحق نو فالله هو الولي الله چې هو الولي اغا ولی ذاته واک د تشریع او د تکوین ټول داغه سره زګد الله ژوند کې مولا د الله دې په هر سبانه قدیر قدرت والا وما اختلفتم فيه من شيء دی آیات کې جواب دی یو سوال کوي استاد خبره وي خلاف دي د نور ولیانا ته ار خبره دا په قران او حديث فیصله کو ته څه وي چې دا هر څواک چې دا د الله سره دی ولی او الله نو دا خبره خو په مخکنو کتابونو کې نه او توایو نه شتره ارسکه چې اختلاف وی کنه دا په قران او حدیث لراوړو الا الله الله ته بسپار آیات خو مکی دي د مکی خبره خدای له چې سکه چې اختلاف وی مکه کې سکه اختلاف وو چې دا قران د الله کتاب دی کنه دی جنت شته او کنه شته جهنم شته او کنه شته نو دا څومره اختلافي مسلې چې په مکی کې وی په حکمه الا الله او ابن کثیر لیکلی دی راکسته خبره لیکي ویلي دي چې دا تر قیامت پورې د آیات ته در قیامت پورې د قیامت پورې خبره ده چې په هر مسله کې اختلاف کې ناراضي دا په قران او حديث ته وړاندې کوله وما اختلفتم فيه من شيء او هر هغه شی چې تاسو په کې اختلاف کړي پاره کې د هر چی نه نو په حکمه الى الله ابن کثیر وی فتحاکموا الى کتاب الله و الى رسوله د دې فیصله راوړي الله او داغه کتاب او داغه رسول تر قران تبع فیصله راوړي حدیث تبع فیصله راوړي الى الله چلا سوې د دې خبره بارکه سوې ده و زمانه کې وسدا کو ارمان دې کې په دې یاد باندې عمل کولای و مثلا راوړی راځي دي خبره چې اسلام کې مذهبونه شته ډلې قران لې راوړی کنه خبره قران کې خو نه
یو مذهب هم نشته دغه مذهبونه دغه دوه مذهبونه دی یو د اسلام دی یو د کفر په حکم او الی الله دې تراوړ تنظیمونه په اسلام کې شته په حکم او الی الله الله ته اوس پاره چې پته ولګي چې قران کې راځي چې تفرع لا تفرع نو چې کومه مسله کې شک پیدا شي د خلک څوک وي دا حق ده څوک وي دا راشي کنه په حکم او الی الله الله تعالی دې په او الله په دې قران کې رسوي دي چې فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم د دې د وجنا ابن کثیر رسوي څوک چې په محل د نزاع کې قران او حدیث ته خبر نه راوړي دا مؤمن نه دی او مکه تیر شو فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر کلام اني او اخرت باندې ار اختلافي مسله په قران او حديث سره راوړاندې کړه یو ځکه یو صاحبو کور کې د چا سره ترونو سره اختلاف ما نه ته پوښتنه کول چې دا مسله سره ما ته خو دا پته و چې دا په غلطه ده نو ما ته ویل چې دا په اسانه خبره کنه قران او حديث سره خبره وي اره خبره قران او حديث سره د ډیرو خلکو دعوت ایمان کوي خاصه هڅه پونم باندې نه اره خبره په سلام په یو مذهب نه کی نه په یو فکر باندې کیږي رچا خبره چې ختميږي دا په الله او پر رسول باندې ختمي په حکمه الی الله ذالکم الله تبارک اره خبره فیصله ولې وړاندې کو زکا دا الله دې رب دې زمانه توکل تو یو خو زمونږ الله رب دې دویم ما ځان سپارلې په یو دی الله طرف ته ورګرځما فاتر السماوات بل سلورم خبر ناشنا پیدا کون کې اسمان نو د سمکې ګرځولي تاسو پر پارا تاسو د نفسونو ناسواجن بیبيانه استاد جنس نه لبقه درکې ومن الانعام يرسرونا ازواجا جوړي یزرعوکم فيه تاسو خورئی یزرعوکم فيه خورئی تاسو لر فيه پرې زرع ستوي زرع یزرعو خورئی دلته یزرعوکم فيه خورئی تاسو فيه ضمیر چاته راځي د زمشری راینانه چې د دې تدبیر تراجره دې نظام تر او قاسموي فيه په دې رحم او په دې بطن کې په دې خېټه کې په ذریعہ باندې او فا چې رپای سبب یې ده د دې په وجه باندې الله خورای تاسو په دې سمکه کې لیس کمثله شیء نشتا پشان د الله باندې هیڅ شی د الله پشان هیڅ نشتا بل چاته ولی ویو بل چاله ولی فیصله ویسو لیس کمثله شیء دا یاد چیرې را دوا دې کې په دوه خلکو رد دی یو رد دی په دې آیات کې په مجسمه او رد دی په دې آیات او دویم په معطله او رد دی په دې څوک چې دا وایي چې د الله د سلاسونه دي لکه د مخلوق یا د سترګې دي لکه د مخلوق یا د جسم دی لکه د مخلوق ناغه د اول ټکی نه خلاف دی لیس کمثلی شی ځان نه به مجسمه نه جوړي ځان نه به مشبهه نه جوړي ممثله مشبهه مجسمه د الله ذات بمني او صفاتونه دوه ټکی بیا ساته ذات د مخلوق سره نه مشابه او صفت د صفت د مخلوق سره نه دی مشابه القول فی ذات کالقول فی صفات هر څه کې بنا قاعده یاد ساتي و بس ته د کوم زنده ثابت ده د قران نه ثابت ده کنه لیس کمثله شی منی به منی او امام زاهبی لیکلی دی راخه خبره لیکي دا د څه خلک چې وایي کنه چې نه الله بره دی نه کته دی نه خیته نه چاپ د څه خلک دسه وایي څنګه پکې دسه وایي او ځنه په دیو کې جاهل اونتی هغه وي پار ذکر الله د دینه تاسو کې چې الله لاس مانی نو دوی وایي مونږ نه لاس نه من ولی د خو جسمیت لازمي دینه تاسو کې د الله مخ مانی وایي نه ما ولی ځکه جسمیت لازمي وې د دې خلکو د مثال دی چې لکه وسړی وي چې زمون په کور کې کجوره ولا
او بل کس ته پوسو کی کجوري څنګه شته دی وینا به ته پوسو کی تنشته وینا به ته پوسو کی میوه شته وینا هلکه دا څنګه کجوره تو کوئی چې نه لاس باندې نه سترګې باندې نه تو نه معنی کړه لیس کمثله شیء. اهل السنه ابن عبد البر ویلي اهل السنه مجمعون اجماع د اهل سنت په سبانه په دې خبره باندې په هغه څه چې الله د ځان لپاره ثابت کړي. شاه ولی الله رحم الله د دې د وجنه ډیر ناشنا خبره کوي. هغه وی دي ځنې خلکو شیخ الاسلام ابن تیمیه او ابن قیم ته د مجسمه نه ویل. شیخ الاسلام وی وهؤلاء الخائزون دا ننوتون کی په بار دا ډیر غلطه باندې دي لګ. او شیخ الاسلام او ابن تیمیه دا خو من اولیاء هذه الامه دا خو د دې امت امامان دي. او محقق دوانی چې وته وي او دیوالی په د باندې هغه بدبختم دا خبره کړې د شیخ الاسلام په اړه چې د مجسمه په هغه باندې امام روح المانی او دانګي ټولو اهل علم شیخ د مولا علی قاری ټولو پیرت کړي. شیخ الاسلام د مجسمه نه شیخ الاسلام د څه خبره کړي چې ټول مسلمانانو خبره څه چې نسبت ما ثبت الله لنفسه وننفي ما نفى الله ونفسه. خدام یا ساته چې واځي و په مجسمه ورته نه کې لکه او مشبهه بلکې په معطله او مراد وکا وهو السميع البصير چې څوک وری نه مانی دا سما به مانی او بصر به مانی د سیبانه چې الله سميع نه لري اوریدون کې خدای د صفته ده او بصیر صفته نو دوانا آیاتونه به معنی اولنې حساب معنی او رسنۍ حساب معنی لګ. یو کس یو ځای کې زو سکیناسم ما زما استاد مو بس خبره اترم کولې نو ما ته وای چې الیدیس خطول مجسمه دی مال ولی ویلا الله اسمانه نو مال ته نه معنی مال ته ما ته وسه پر مسلمان پورا کاری دی ما ته وس پته ورګه چې ستاده دا ز بیا وامه دغه هغه خلک چې د الله اسماء او صفات نه مني دا مسلمان نه صحیح طریقه کامل پورا مسلمان نه. او ډیرو اهل علم په داسې خلکو باندې د کوپر پتو ورکړي چې څوک د الله اسماء او صفات نه مني. لګ خیات باندې هغه اشکال دی مشهور چې دې کې خو نه په د مثل ځکه کا په معنا ده مثلو سره د دې یو جواب د شوی دی چې کاف زائد دی له مثلو شی. دویم جواب یې رسېږي چې مثلو زائد دی. دریم جواب دا نه چې مثل په معنا د صفت سره لیسا کمثلی معنا ک صفتی شی. او څلورم د سیرا چې نه په د مثل دا په طریقې د کنایې سره درک څنګه د الله مثل نشته دلیل کمثل وینو د مثل بم ویلګ خو هر کله چې الله د مثل نه نو مثل هم نشته. دې ته تلخیص والا اشاره کړی دی. ځنه علماء مثل په کلام د عربو کې ذات په معنا سم راغلی لیس کذاته شی. دا الله دې السمیع البصیر اوریدونکې او البصیر لیدونکې. او سیده شیخ مولا علی قاری پغم جز کې دا تشریح کوي الله پیدا کړی الله آدم علی صورته. په بل حدیث کې داغه تشریح سره علی صورت الرحمن. دسی صورت الرحمن خود دوانو صورتونو کې فرق دی لګ. د صورت الرحمن باندې خود ارچا خپل صورت دی. بیا د آدم صورت د آدم د شان سره مناسب دی او د رحمان ذات صورت د رحمان ذات سره. او مولا علی قاری په دغه ځای کې عجیب کار کوي مخکې نه په مرقات کې تعویلونه کوي. خدا غزل چې دی حدیث راغله وای خبردار چې دی کې د سیمانه کړه چې له صورت د الله صورت ته. او آدم علیہ السلام الله پیدا کړو په خپل صورت باندې خود دوانو په صورتونو کې فرق لري. دا غسر داغه د صورت مناسب دی دا آدم سره د الله سره د الله صورت ما اگر کچا په کې د سی تعویل کړي چې علی صورت المضروب وي چا د سی
او یا علی صورتی ضمیر آدم تراجه کوي دا خبر نه آدم الله پیدا کړي او د خپل صورت په خپل صورت باندې خو صورت دار چا به خپل دی لکه داغه د شان به مناسبه ده خاص الله لرا چا بیانې د خزانو د اسمانو او زمکې دی پراخه الله رزق چاله چې غوړي او تنګي الله له په هر سبانه پیا شرع لكم من الدين ما وصى ولی به یو الله واک د تحکیم او د تشریع دا به ولی ځکه شرع لكم من الله جائز کړي تاسو لپاره مشروع کړي له تاسو لپاره د دین ما هغه دین چې وصابین او وصیت کړي پاغي سره نو عليه السلام ته والذي وحینا الیک هغه دین چې موږ وحی کړي تا یو د ټولو ناولنې شریعت چې ورکړی شو چاله نوح له علیه السلام او اخیرنې چې یو چاله شریعت ورکړی شو هغه څوک دی محمد صلی الله والذي وحینا الیک اولی او اخیری ذکر کړو ما وصینا دا اوس تمن دا ذکر کړل دا یو ټکی یاد ساته شریعت چې اسلام توي دا د نوح علیہ السلام نه تر محمد رسول الله پورې ټولو پیغمبرانو یو ولا د دې په جزئیاتو کې اختلاف شته خو اصل شریعت ته ټولو یو دی د سینره چې کنه دی یو پیغمبر یو شانته داغه د شریعت یو نو مودبل د بل ټولو ته یو اسلام والا شرع لكم من الدين ما وس په یو اسلام کې خلکو څلور او لس مذهبونه جوړ کړل کې یو دغه د آدم علی السلام نواله تر دې زمانو پر دا یو شریعت یو دین دی بس وما وصینا چمنګه مضبوط حکم کړو ابراهیم علیہ السلام او موسی او عیسی علیہ السلام ته کوم څه مشروع د دې ټولو با د دې ټولو شریعت څه وغدا چې ان اقیم الدین دا بدل دی د ما وصا چې دین قائم کړي دین قائم اقامت د دین څه ته وي دوه خبرې اقامت د دین دی ته وي اوله پسان کې راواله بالعمل او بیا نور خلقو ته بیان وک بالدعوه دته اقامت دین دی اقامت دین دی ته نو چې وټ مال را کې زب اسلام نا جارو کما د دنیا دته اقامت دین نه ویل اقامت دین دی ته وي ځان کې اول راول اولنې خبره او نور خلقو باندې بیا قائم کا بالدعوه الیه دې صحیح دین ته خلق را او بل پیغمبرانو اقامت دین د څه کړو ځان له اول په عمل کاو به نور خلقو ته دین د قائم کولو دعوت ورکاو چې ان اقیم الدین اقامت د دین به په ټول لحاظ سره کې عقایدو کې به اقامت د دین کې یوا نو دانګه عبادت کې به اقامت د دین کې لګ ټول عبادتونه هم کې نو دانګه اخلاقو کې به هم کې دانګه په سیاستو کې به هم کې دانګه په حدودو کې به هم کې لګ ټولې چې کومې خبرې دي د اقامت به ضرور وی لګ انا قیم الدین ولا تتفرقوا فيه او ډلې ډلې مکه په اقامت د دین کې چې یو وي نه بس صرف سن چا خپل ځان لمانځه تکار ویلې چا ځان رکوع تکار ویلې چا ځان زکات تکار نه ټول د اقامت دین په باره کې یو شی لکه ټولو پیغمبرانو ته الله د سویل کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه ډیر ګران لګي په مشرکانو باندې هغه خبره چې ته دعوت ورکې هغه ته چې هغه اقامت د دین دی مشرک سره په اقامت دین باندې دین په پوت راول باندې دی باندې ډېر سخت پکېږي چې ته راوي چې دا دین یوازې زمانه دی بلکې دا په ټول ملک نافذ کول غواړي عملی کول غواړي ستاپ مانځه نه خپکیږي ټول ورځ خمون باندې ټول عمر خروجي نيسه خو ته چې پاغه باندې قائم کې او هغه ته دعوت ورکینو په دې خبر ولا سخت زور دنیا کې ډیر زور چې اخلي نو دا خبره ډیر زور الله ورکه الیه د اقامت دین د پاره چاله چې غواړي په پیغمبري باندې او به هدایت کې الیه د تمین څوک چې الله ته ورګي پام انسانانو کې هدایت وي او په نبیانو کې اشتباه وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دې کې جواب دی او سوال کړه. خلک وایي ډیر مولیان خو تاسو خلاف کوي کا
نبی ته هم دا خبره کړ. الله وی دی اقامت دین اسلام د قائم کولو خبره چې کما د دین چې چا خلاف کړي کنه دا خو باغیانو کړي علماء سو کړي. وما تفرقوا تسنس شوی دینو مگر پس داینه چراغ او علم دا پیجنی چې دین د یو شری د قوی خبره ترابه خو ته پته لګیدل خو ولې اختلاف کړي بغیل د وجه د کینینا چې پیدا شوی د دې د پمنځ باز بینو زد راخستی وبس یو کس ماته وی چې خطه چې تاسو چې غربي سیاست نه مانی کړ نو دا دین په دنیا کې څنګه راځي څنګه قائم مال څنګه پیغمبرانو هغه وټونه کړی راغ د څه عجیب غونته جاهل خلک دین قرآن نه خبر دین د حدیثه اقامت دین په دې امت کې رټولنه رسول الله ډېر کړو صلی الله علیه ناغه چې څنګه اقامت دین کړي واغه شان کوي کړو اقامت دین د پاره کدوا څوکوي کنه چې غربي سیاست دا ذریعہ دی والله دا ستان ټول دین ختمه لکه دا اقامت دین نشي کولای. په دغه طریقه باندې شیخنا العلامه به یو خبره کړه که څوک داوي چې په دې باندې محال استو جنون استو دا خبره محال ده د لیونتوب دی چې څوک داوي په دې بدین راځي نو دا د بغیم بینهم د وجنه د خبره وسولولا کلمه سبقت چار کله د صحیح دین اقامت ته دعوت ورکې قران او حدیث او خلک نه مني عذاب په الله ولنه راځي جواب کنه یو خبره چې مخکنه شوی استاد رب د ترنانو فیصله بشوي علاج جنې مسما تر یونټي مقرر په فیصله بشوي د دې په من وان الذين يقنا خلقا چې په میراث ورکړل شوی کتاب فسر مخکنونا ندی په شک مینو منیب د اقامت د دې کتاب نه او پکلک شک دي یو هغه مشرانو هغه خو بغیم بینه کینګرو دا غي د وجنه حق خلاف یو دا کشران دي کشر خو مشر چې او تسوي دی په رواني لکه ان الذين ورثوا الكتاب د دې مشرانو د وجنه دا کشران چې اوس په کلک شک کې پراته دي فلذلک دا د دې وجنه کم د وجنه د باغیانو مولیانو د حق نه خلاف د وجنه ته چې فدو دعوت شروع کړ چار کله دنیا کې د څه غلط مولیان شته چې د حق خلاف کوي کړ د اقامت دین خلاف نو ته دعوت ورکې اقامت دین ته هغه بس کوي ور دوی مدانه چې په ځانه کمنه الی ذالک د توحید او د قران او د اقامت دین ته دعوت ستا کار بدای د کما مکه ویل سورۃ دعوت سره وي الولایت لله دا سوچ کوو چې حاکم به یو الله الک دی دعوت تا دی خبره تا دعوت ورکا او استقیم او پخپلان د کلکشا کما امر ته څنګه تا حکم کی دسی دعوت نکی اقامت دین دسی نکی ځان له بدلول په او یا بری ځان له بچی چاته لندن ته لګری او یا بری امریکای ته لګیا او ته زې اقامت دین کو عجیب اونته خبر اول خو واستقیم کما امرتا خپل خو په دین سم روان چګه کلکشا څنګه تا امر کې دې شی او مروانه ګرځي په احوا او پسې د دین اسلام چې کوم خلاف خبرې راټول احوال راټول خواهشات وایا ما ایمان راوړې پاسبانی انزل الله چلا را لګره من کتابین چې هر یو کتابي زه خو دقمن نور قوانین نه منم ما تامر شوی دی عادل بینکم چې زری عادل وکما په بیان کې استاسو په مینس کې دا ټکي رسیدل لکه سورته ال عمران تعالوا الى كلمه سواء د انصاف او د عدل خبره استاسو ټولو په مینس کې وکما دلته د عدل ناغه د قضاوت عدل نه مراد ولی د مکی صورت دی لګ لعادل بین ټولو ته یو شانته دغه خبره وکما د توحید او د ایمان او د قران الله زمنګم رب دې او تاسو رب دې لنا اعمالنا زمنګ خپل عملونه معنا با خبره نه معنی خپل کار کوي او خپل کار وکاو اول خلک اقامت دین تر وبل چې نیمني بیا سره براتو کوي کا زمنګ نه پانا زمنګ عملونه تاسو رپانا تاسو عملونه لا حجت بیننا
جګړه نشته زمونږ وسه خپل کار کوا خپل کار به کوله مناظرو ته پکې ضرورت نه نشتره جګړه زمونږ استاد پمن کې الله با جمرا ولی زمونږ پمن کې او دی الله طرف تری ورګرځیدل ابن کثیر وی په قران کې د سیات چې لسو کلمات والی یو د آیات فلذلك فدعوا يا واستقم دعا ولا تتبع دري قل آمنت سلور وامرت پینزا الله ربنا شفق لنا عملنا لا حجت بيننا تا الله يجمعنها واليه المصير لازم او یو آیات الکرسی وا چاغي کملس کلمې ویل والذین خلقا چې جګړه کوي فی الله په توحید الله کیا په کتاب د الله کیا په اقامت د دین د الله کې پستاین او سجیب له چې قبول والے شوی د دې لپاره مشرکان وویلې الله دې موږ ته پیغمبر راولېږي مخکې سورته فاتر کې تیر شو چې دوی وویلې ک الله موږ له کتاب راکې کړ نو موږ بل كنا اهدا من احدى الامم ستا دعام قبول شوی ده توس بیا هم جګړه کې د دیو حجتهم د دیو باندې چې دا حزاب باطل را دوی بداویلې يهوديان مخکې نه ویل الله دې صحیح اخیری پیغمبر راولي موږ به ملګرتیا لکه بقره کې تیر شو وکانو یستفتحون علی الذین کفروا چې دعای قبول شو نو وس چې کومه حجت پیش کړي يهوديان بل زمون کتاب ستاسو د کتاب نه مکه نو حجتهم داهدا د دې دا دلیل باطل دی پنځ ذنبانی او پریوبانی غضب دی او د لپاره عذاب څخه الله غزاد ته چر لګلې کتاب بالحق د حق د پاره والميزان او الله نازل کړي د میزان لا سمانه ده دي میزان خو دې کې مراد سنت مراد دي ته حدیث او کتاب نه مراد سره قرآن او حدیث ته میزان وی ولی ذکر ټول دې ټول دی باندې په تشریح د قرآن کې وضاحت د قرآن به فکر چاوی د کتاب نه مراد مخکنی ټول کتابونه دي او د میزان نه مراد یوازې قرآن دی او د تشریح د حدیث دلال او ځکه امام شافعی ویلي چې زین بیل کتاب او سنت اره خبره په قرآن او سنت تلیل قرآن او حدیث باندې چاوی د ول میزان ات په تفسیر دی د کتاب پر قرآن کتاب هم دی او میزان هم دی تلم دلل وما یدریکا چالا تعالی خبر درکو چې کې د قیامت چې دا بنځ دی وی پجلته سره غواړي د قیامت سره خلک چې ایمان نه وروړي په قیامت باندې چې څوک قیامت نه مني کنه هغه پجلته باندې دا قیامت غواړي خو خلک چې ایمان نه وروړي مشفقون منا غیر کون کړي د قیامت نه یقین کوي چې انه الحق قیامت رښتیا دی الله خبر شاه خلک چې جګړه کوي په قیامت کې دی په گمراهۍ لره کې الله لطیف بعباده الله مهربان دی په خپل بندګان قرطبی د لطیف شل معنی کړي یو بلتا مهربان دی رقیق دی د دې باندې رحمتونه کوي مهربان دی ذات په خپل بندګان روزی ورکی چالا چوغو غاڑی واللہ دے قوی ذاتا و سور ور ذاتا من کان یرید حرث الآخرہ تزہید بی دنیا والترغیب الى الآخرہ سوچی غاڑی حرث الآخرہ پسل دا دنیا مناتی نصر برخد سوچی غاڑی برخد آخرت یعنی حصہ دا آخرت زیات والے ورکو در پاره په هر څه د په فصل او د په حصہ کې نیک عمل کې خدای لکه چې الله خوشاله شي او جنت لا الله بدل زیاتی فصل درکې ډیر اجر بدل کې خو هغه څوک چې غواړي هر څه دنیا فصل د دنیا او حصہ د دنیا په خپل عمل د نیک عمل صرف د دنیا د پاره کې ورکو بدت د دین ان بيدنا پاره په آخرت کې صحیح سا ام لهم شرکا آیا اشتری د دې مشرکانو لپاره شرکاو شریکا الله ته ولی نه وای نور ولیانی نه ولی نور واقدار د حیل او د تحریف اشتری د دې لپاره د شرکا
شرعوا له من الدین چاغي ولا جائز کړی وي د دین نه هغه څه لم یعصم به الله چې الله اجازه نه کړي پاغي باندې. دا یاد خو ډیر عجیب آیات دی، ډیر خلک په دې کې راغلي. یو په شرک کې شرک په تحلیل او تحریم، یا یو په شرک کې شرک په الحاکمیت هم دی. د آیات چې ستاسو د سې سوکی کنه چې تعالی هغه څه حلالای هغه څه دل جایز کوي چې الله دا غي اجازه نه دا شی تا د الله سره شریکو کړه که قانون وی او کار څه شی لای. نو یو قاعده دا یاد وساته چې یو په شرکونه کې دا هم ده چې ته چا حلال او ته حلال وي، ته چا حرام او ته حرام وي، تا ول دا واک ور کړی چې هغه د هغه څه حلالي چې الله اجازه نه کړي، هغه څه الله حرام کوي چې هغه الله اجازه. نو یو په شرکونه کې دا شرک دی. په دې درجه کې خو خلق دې خپل تنظیمونو قاعدون لداد مقام وختي ورکړي. زمونږ د تنظیم قائد سے ویلي دا څه بکوي کوي چې هغه تسوي بس هغه حلالي چې هغه سوي چې هغه حرامي بس هغه حرامي یو. او دارنګي هر طاغوت له خلق دا مقام ورکړي چې بس هغه سوي دیو توي او دغه سیب تاسو چې سوي د حلال دی چې بس غاړه او تقدیل. دویم پیغمبر چې د شارع نه هدایت سات هغه سم دا واک د حلال والی د حرام والی نشته. ولی ځکه شریک الله نه پیغمبر په تحلیل او تحریم یو نه، او پیغمبر چې سوی دا بیات ساتي دا د الله د طرف نه وي. وما ينطق عن الهوى. او صحیح حدیث پر کې دراته وګ یو ځل رسول الله چې دا وګ خپل جمعه ته دین خلق ویل پیغمبر وګ حرام، رسول الله ویل زما سره دی واک نشته. او دسی حدیث کې راځي زویل حلال اول نشم کولای زهر دا زما کار نه. که نبی ته پکم دی کې د تحلیل او تحریم نسبت کی دی په بیان په لحاظ سره لګي چې پیغمبر له یحل معنا لابین لكم تعلیل. نو درې مدام یاد ساته امامان او مجتهدین چې دي هغه د ځان نه حلال او حرام اول نشي کولای، بلکې هغه د نصوص نه خبر راوباسي د قران او حدیث سره. نو کله به سمای کله به غلطه پیغمبر مقام بنه ورکړي. امامان وی دا حق د دې حدیث دا مسله راوړي کله اجتهاد کې حق تورسي کله خطا شي. الله ولا بهر صورت ضرور کوي خروسته چې څوک په اړه خبره کې راغی مانی نو هغه به په شرک کې واقع کی. نو یو د شرک ندام دی چې د خپل امام په ارث کې مانل که سمې او قران نه بس استعمال نه لګ او د حدیث نشل جوابونه کو په حدیث ممنه او قران ممنه او دای زمنګ مذهب دادره قران حدیث منه مو خود مذهب دلاندې منه دام په شرک کې کله راځي. ډیر خلک چې په ځنی مسله کې سوچ نه کوي خبره شاته به چې حدیث دادې ناغوي ول امام سرطانه کنه پر پلان کې امام ستانه کنه پر عملهم شرکاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به. خپل پیر سے بلمده سے هر مبتدع کمن کېپن اینن دې ځان نه شارع جوړ کړی و، ځان نه بر عبادت لپاره طریقې جوړي، ځان د نه بر عبادت لپاره کم او مقدار جوړي. آیا شرع د دې لپاره شریکان چې جوړ کړي وي د دې لپاره د دین نه چې الله اجازه نه کړي پاغي باندې. ولولا کلمۃ الفصل کنه یو خبره چې خبره د فیصله چې فیصله شوی لقضیه بینهم نو د دې په منځ کې به فیصله شوی بل چاته به دا واک نه ورکړي. وین الظالمین او ظالمان چې دې لپاره صاحب دې درنا کینی به ظالمان نه چیریږي با مما د وجداغه سن چې دې کړی هغه څه چې نور شرکای د تحلیل او تحریم نیولې حال دا چې واقع کیدون کې به په دې باندې سزا د خپل عمل وهو یعنی سزا د عملونو واقع کیدون کې به
نا خلق چې ایمان وروړي عملونه کړي نیک دی با په باغ چور جنتونو کې دی لپاره باغ څه چې دی غواړي په نظر باندې وداله کامیابی لویا ذالک الذی دا غسری چې الله زیره ورکی خپل بندگانو ته هغه بندگان چې ایمان وروړي عملونه کړي نیک او ته وای سنوالم په تاسو نه پدې باندې اجرات سمزري الا الموده فی القربى مگر غواړه مستاسنا المودته فی القربى درې سمانه نه مزوري خدای نه غواړه خو مودته فی القربى ده نه غواړه سعید ابن جبیر یو ځل عبد الله ابن عباس یې ویلي چې دې یاد دامانه نه چې مینا وکي زما د خپلوانو سره ناغه ته ویل نه دا معنی نه ده نو ول سمانه دی ول معنی ده سره چې محمد رسول الله د څه څوک نو په مکه کې چې د رسول الله وسره پلوینه والا نو د آیات ول معنا د سره مزوري د نه غواړم مگر ما سره مینه وکي د وجد دینا د وجد خپلوي زمانه تاسو سره مودت تواتونی لاجل قرابتي معكم تاسو خپلوانه ما زما سره مینه وکي د وجد خپلوي نه زما تاسو سره تاسو خپلوانه ما او دا مینا کول د خپلوي د وجنه زما سره د دې پیدام رسول الله تعالی راکړی دا دای تراغله زما سمینه وکي په خبره منلو کې اسمینه نه دی مراد چې زما خبره ومني ولې د تاسو خپلوانه ما په قربا یو معنا ده سره او دا غوړه معنا ده دویمه معنا ده سره چې الا الموده فی القربى مگر غوانم ستاسو مینا په تقرب الى الله کې مزوري ده نه غواړم الا مودتکم فی التقرب الى الله زدن دا غواړم زما د زلا ماندار چې ستاسو مینا د الله ته په نزدېکت کې غواړم چې تاسو الله ته نږدې شئ درې مده سره چې الا الموده فی القربى مگر مینا غوانم مستاسو فی القربى زما د خپلوانو سره زما د خپلوانو سره مینا وکړه خو چا چې د څه معنا کړي چې د فی القربى مراد صرف حسن او حسین دی او علی او فاطمه شیخ الاسلام ابن القیم ابن تیمیہ په منهاج السنه کې پاتو وجوه سره په دې باندې رات کړي او دا خبره صحیح ده کومه خبره چې د عام خپلوانو د نبی سره مینا کول دا په موږ فرض دي صحیح احادیث په دې باب کې شته نبی صلی الله علیه وسلم ویلو ز دنیا نه روانه ما یو بل الله کتاب نه پرې دی او بل بسما د خپلوانو خیر ساتي د خپلوانو د نبی سره مینا کول په حرم مسلمان باندې فرض دي الا الموده فی القربى خدا قربا یوازې حسن او حسین دی ولی دا یاتونه چې کله راغلی په هغه وخت کې لا فاطمه نکاح او شوی د علی سره چې صرف دا مصداق ته ګرځیدل چا چې وکړه نیکی لران موږ وصیت کو در لپاره پدې کې حسن نور خایس لران الله دې معافي کون کې او شکور قبلون ام یقولون زجر ایو آیت د جوړ کړي په الله باندې کذبا دروغ لران فیشاء الله کلا وغالینو یختم علی قلبک الله بچره یختم علی قلبک الله دو معنی دی پدې کې یختم یو معنا ده چې چلا بکلا کواله راوړي ستا پسل باندې مراد نصری یعنی لیونه بدی کلا زله بدی بن کی چې صد تیاد واغه بدن ټول ير شلک یختم علی قلب دوی منه سمانه کو غوار الله یختم علی قلبک نکلا کواله راوړي ستا پسل باندې د خلکو په دې خبرو به تنه خفکیږي زله بدی وتکل کړي ويم الله الباطل والله باورانه باطل لنا ويحق الحق ثابتي بل حق لنا بكلماتي فخپل وعدو د نصرت باندې خپل دلایل دا الله دې علیم فیا بذات صدور پرازونو سينو باندې والله غزاد ته قبلې توبه لرا ان عبادي خپل بندگانو نا توبه قبلې خپل بندگان او معافي کې د ګناهونو
پویږي الله په سبانه چې تاسو کوي. ويستجيب الذين آمنوا یو معنی د سره قبلوی مؤمنان هغه خلک چې ایمان وروړي او عملونه کوي نیکا. څه شي قبلي؟ د الله حکم لرا مؤمنان د الله حکم قبلي لرا. د یستجیب فاعل الذين آمنوا دلته په عبارت ده تقدیر کې بتا مفعول به حذفي قبلي مؤمنان څه شي حکم د الله قبلي لرا. او دوی معنی سره چې د یستجیب زمي راځي کله الله قبلي الذين آمنوا دعا دا خلقو یا عمل دا خلقو چې ایمان وروړي عملونه کوي نیکا. او دا معنا بهتره ده چې ته ضمائر کې تشتیت او اختلاف رانش زیات یلا دې زیات ور کې دي تا د خپل می مهرباني نو کافرون او کافران د دې په عذاب څخه دلیل عقلی. کچری الله پراخ کله وی رزقا لعبادی ټولو بندگان درنه بغو فلر دی سرکشی به کله پزماوي کله دې ټول مخلوق رزق پراخ کړي کا سرکشی وای ټول مخلوق الله رزق نه پراخه چاله پراخی چاله نه د دې دا معنا نه چې کنه هر چاله چې الله رزق پراخه کیږي هغه به سرکشی کوي نه. عثمان له رزق ورکړو حدیث المعلمی ډیر مالدار زبیر ډیر مالدار اولاد رضی الله عنهما. وزکه مفسرین وی دی عباده جميعا چې ټولو بندگان الله رزق پراخه کړي لبغاو په سره. سادی سی وی کلا چرتا پښولا وسره ورکړي کړه چنچون تخم به ورکړي دسه الله نه کوي. او کدی خر یو دوه اخکری ورکری واسه مقامقل شعر نه یو څوک هم تروغ نه پاجي خو الله د سینه کې چار چاله چره رسي پراخ رزق ورکړي. لکن الله نازلې رزق لنا په اندازا ما یشا کم چلا غواړي هغه د الله د په بندګانو خبردار او لیدونکو. بل دلیل خاص الله غزا تیرا لګي باران درا پستاغینا قنتو چې دا خلق نه امید شي او دې ته قنوتی تبعی وي او غیر اختیاری وي. خوري الله خپل رحمت لرا الله چې کار سات دې استایل شه دې سن دلایل توحید دلنا پیدائش د اسمانو د زمکره او هغه چې خوار کړي الله پدې کې من دابا هر قسم زناور اسمان کې زناور سکے نو یا ضمیر د تسنیه مراد ته نسمه کړه او یا دانه چې اسمان او سمکه کې دابا په معنا د نفس زی روح باندې ملائکه باندې به اطلاقي او درې مدانه چې من دابا حدیثو کې د سراغلی دی چې سارانی او عالو اطلاق شوی دی په ملائکه باندې. کم ملائک چې د عرش ملائکه دي کنه هغه ته او عال وی سارانی سپیسا سیرلی. نو سیدار قاسمی وی د سیمانا چې دی اسمانونو کې په دې ټولو سیارو کې مخلوقات ستل لګ انسانان فکر دي اگر چې داغو پوره موږ معلومات نشته لګ خو په دې ارث اوس چې کوم سنځدانان دي نو هغه د قران دا خبري ومنل چې او دا ټول اسمانونه د زناورونو او د مخلوقاتو نه ډک دي لګ. دا الله د دې پراجم کول باندې کله چې الله غواړي قدیر قدرت والا دی. وما اصابکم من مصیبه ما اصابکم هغه چې ورسیږي تاسو ته مصیبت په ما کسبت ایدی دا مصیبت ته ولې رسی دا په دې وجه باندې چې کړي تاسو لاسونه اخیره پوری ذکر د دې کوي چې دلایل عقلیه ذکر یې اخیره وو او بیان د بشارت تخفیف هم کوي آخر کې بعد نبی صدق ذکر کوي او ترغیب ورکوي قرآنی کریم نرسی تاسو ته مصیبت وما وقت چې رسی تاسو ته مصیبت فبما کسبت ایدکم د دې په وجه چې کلی دی هغه لرستا صلا سنو تکلیف چې ملایوي کتاب سکلی ذکر تکلیف
او الله معافي کوي د ډیرو تکلیفونو ډیر تکلیفونه الله معاف عذابونه الله معاف کوي ډیر ګناهونه معاف کوي نیوي تاسو بچ کېدونکي پزماکه کې او نشته تاسو لپاره سوا د الله نه بچ کېونکي او نه مددگار بل دلیل زنه آیاتونو دلانال جوار کشتی دی رواني په دریاب کې کلالام په شان ته د غرونو باندې دا سي غټ غټ غرونو کشتی لک کل جبال پاغه وخت خو د سي غټي کشتی نه وي خدا اخبار بالغیب دی و چې کله دریاب ته لاړ شي لری نه چې کشتی ته ویني تبه غنوي چې دا چرته غر ولاړ کل اعلی کوغال الله یسکن ریانو و بدری حواله را فیصل نواکر شی بدا کشتی ولاړی الا زهری په شاد دی دریاب باندې شتره پدې کې آیاتونه د هر صبر کوونکی شکور شکر استونکي لپاره او یوبقهن او یعصفر ويعصف الريح او يعصف الريح ويوبقهن یا بتیز کلا حوانو حلاکی بکیدا کشتی بما کسبو په سبب دا غبانې چې دې سکړي خلا معافي کوي د ډیرو عذابونو او د ډیرو ګناهونو ويعلم الذين لينتقم الله منهم ويعلم الذين چې د دې خلقنا الله بدل واخلي او پته ولګي خلق ته چې جګړه کوي پیاتونو د الله کې چې نشته دی لپاره سزا د خلاصي تزهید په دنیا پسا چې درکړې شي تاسو ته د هر شینانو دات سکر جن نزینا وما عند الله خیر هغه چې الله سره دی هغه ور دی واقع هغه همیشه پات کی هغه به همیشه لپاره پاتې د پاره دا کسانو چې ایمان لري پر رب باندې ځان سپاري ولذین یجتنبون کبائر الاثم او هغه خلق چې ځان ساتي کبائر الاسم د غټو ګناهونو نه ول فواحش او د بحیاينا شرک نه ځان ساتي د سکارونو نه ځان ساتي چې عقل بدګني او یا مراد د فواحش شرکی پیلي کله چې غصه شي هم یغفرون نو دای بخنه کی معنا خپل بدل ناخلی ځان د په حق کې چې څوک ته سوی نو بیا دعوت پوخیره بخنه کوي بدل نه اخلي وا خلق چې قبول والے کله د خپل رب د پاره او پابندي د مانځ کوي و امرهم شورا بینهم د دې کار مشوره وی په خپل منځ کار د مشورې ویل شورا څه ته وي شورا د یو ترتیب سوچ کول چې اسلامی نظام بسنګا او چلیږي او څنګه بنا پیشي په دنیا داغه د نافذ کول لپاره داغه د قائم کول لپاره شورا دا ته اسلامی شورا ویل یو غربي شورا د چاغه ته جمهوریت وي هغه د پاره د احکام او د قوانینو د جوړولو لپاره هغه د شرک په درجه کې راځي د اسلامی شورا چې وی نو د جوړولو لپاره نه د احکام او د قوانینو د اسلامی قوانینو جوړولو لپاره چې داغه د تنفيذ بسنګ سوچو شلل څنګه دا حکم شرعي په دنیا کې راځي و امرهم شورا وي د رسول الله شوراګانی چرته د سنوي چې دې سړي له قانون جوړ کو دې مسلې له قانون موږ د بیل پاس کول ته زمونږ ضرورت نه زمونږ بیل د مخ کې نه پاس شوی او دې لپاره یو میټنګ جوړ کړي چې دا بیل بفڅنګ په دنیا کې عملی ناپیش شلای ومما رزقناهم زنیدا حسن چې موږ دې تور کړی دی لګی دا الله پلار کې ولذینا خلق چې کلو تورسی البغي سلام دی بدلا آیات باندې لګی اشکال دی مکه وی بخنه کې دلته وی بدل اخلي دو قسمه دشمن دی یو زدی او عنادی دی دته بدل مپریدا دله سزا ورکول یو سات عنادی دشمن نه دی دته بخنه کول ځنې صحابه او سلف با ذلیل کېدل خنه غنل سمانه چې ته په دې پیږي چې دې کې څه بدل وانخلم نو بیا را باندې خلک د پاسه راخیږي بدل باخلی وفي الشر نجات حيث لا ينجيك احسان ځنې وخت په جنگ کې خیر لګ
ځکه چې بدل وانه اخلي بیا د تخلق ښه ضرر دی. درې مدرسې وا یو عزیمت ته یغفرون او یو رخصت ته هم ينتصرون. بدل اخسر سیری عزیمت دار چې بخنه وته وجزاء سیئه بدل د بدی با بدی ویني د پشان چا چې ما پیو کلا او صلح وکړه او چوله وکړه نو اجر به پلای یقینا الله مين نه کړي ظالمان. ولمن انتصر او چا چې بدل واخیستو پس ظلم نه نو دا خلق دې ظلم د سو شو دې بدل واخ دا خلق دې نشته په دې باندې سملامتیا ګناه پې نه باندې څوک ته نشي ویل چې ولې خپل بدل واغ. انما السبيل یقینا ګناه په خلقو دا چې ظلم کوي په انسانانو باندې حقوق الناس هغه نه ادا کوي. ويبغون في الارض او سرکشی کوي په ملک بغیر الحق پنا حق باندې حقوق الله دا خلق دې لپاره د عذاب درناک. ولمن صبر او چا چې صبر وکاو بخنه وکړه په وخت د غصه کې نو یقینا دادی من عزم الامور د کلکو کارونه یا د پخو کارونه. ومن يسلل الله شاله چلا بلار کینو نشتا د لپاره څوک بچکون کې پس د گمراه کولو د الله نه او ویني به ظالمان کله چې ویني عذاب وای با یشتره د واپسې سلال لا د واپسې لار نشته. وتراهم اینه با تدای درا چې پیش کېده بشي دی ورته په داسې حال کې خاشینا چې دی و ذلیل وی من الذل د ذلت توجه ګوري با جهنم ته من طرف خفین پاغ نظر پټ پټ باندې ينظرون الى النار من طرف خفین کمزوري نظر وای با خلقا چې مان وروړي یقینا تاوانیا نه خلق دې چې تاوان کې ورزولې خپل ځانون لرا خپل حل لرا خپل تابعدار لرا د قیامت پورې خبر شاه چې ظالمان به وي په عذاب همیشه کې او نه به دې لپاره څوک مددګاران چې مدد یو کې سوا د الله نه. شاله چلا بلال کې نه به دې لرا په لار راوستون کې استجیبوا لربکم قبول والے وکي درو رب تم ولی وویل دا قانون اومنه لګ مخکې دا غنه چراشی یوم د سورز لا مرد له من الله چې نبوي واپس دی ورځ لره د الله د طرفنا. مالکم نبوي استاذ پارا زید پنای په دا ورځ باندې او نبوي استاذ پارا من نکیر سینکار او ستوبه دغه وخت کې کوي چې ما دا نه دی کلی او انکار بس پیدا نه درکړي انکار به خو پیدا باندې کوي انکار. فین ارزو کدی مخړای د سنا د الله ولایت نه باندې لکه الله ته ولی نه ویل نو منګه ان دې ویګله تعالی را پدی باندې حفیظا ساتون کې نشستا پزیمه باندې مگر تبلیغا و ان اذا زقنا انسان زجر وکي منګه چې کله ورسو انسان ته د خپل طرف نه مهرباني نو دې لوی شروع کی پدی باندې لوی کوي پدی خو کوره سیریو ته تکلیف په سبب دا چې مخکلي ګلی د دې لاسونو یقینا انسان وی کفور ناشکرا ګوره د رحمت سره ایزاوا او د مصیبت سره این وا ولی رحمت خو یقیني دی لکه او مصیبت دا شکی دی. او دوی مدانه چې تاسو چوکا چې مخکې ځکه ان اذا ذقنا الانسان منا فرح بها الته فرح ذکر او دیرست دیکھی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ جمع راغ د خوشحالی په وخت کې اکثر انسان ځان لزال لکیږي او د مصیبت په وخت کې أيديهم کله یو خاطر نزدیکی او کله بل خوا نو انسان چې کفور ناشکر دی دلیل عقلی خاص الله رب چې د اسمان او د زمکینا پیدا کړي الله هغه سچ وغواړي بخي الله چاته چې یهب لمن یشاء بخی الله مې یشاء چاته چې وغواړي لمن یشاء چاته چې څو وغواړي دا غي بخل نو بخی الله چاته چې وغواړي نا سنجنه کوي او بخی الله چاته چې وغواړي الذکورا نارینا یا جوړي جوړي ورکه خلق لا الکانو جنکی ګرځي چاله چې وغواړي قیمه شن دی اتلک سوچوګه یو خو یخلق ما یشاء د سره پاره دی د نش نشته کوي
اول خدا پیدا آدم د نشته کله پلار د سرونه نه مور دا ولا نه پیدایش یخلق ما یش بیا د بل شي نه بل شي پیدا کول هغه ته هبه وای یا حبل میشا د پلار او د مور نه چاته بخي اناسا درې قسمه بخل کيلک چاته جنکی بخي چاته الکا او یزوجهم ذکرانا و اناث چاله لکانو جنکی شریک ورکړي نو د یو انسان د دوو انسانانو نه بیا درې قسمه مخلوق پیدا کړي درې قسمه هو یجعل من یشاء وقیما دا څلورم قسم انسان دی چې هغه نه هیڅ نه پیدا کړي شنډه وګرځي الکانو بچی نه کیږي سوچ ته وکي خلق شو او یو هبه شلا او یو قسم انسان د څه چاغله د سر سنور کيلګ خو سوال دا چې یو پکې پاتې شو کړه مونږ خنسات یو ته اجلاګا جواب دار انه علیم قدیر الله پوهه او قادر دی د بل چا په پیدایش باندې هم چې نه الک وی او نه جنې وی هغه ته داغه ته اشاره د علیم قدیر کړه بیا په دې جنکو کې اناسن ټکه مخه کولی یو خدا د قیامت نه خم د سره چې خزي بډېری شي او بل هغه قرطبی د واصله ابن الاسقان نقل کړي چې د خزي چې اول لروشي کنه من یمن المرأه تبکیرها بالانثى د کومې خزي چې اول لروشي نه داغه په بچو کې بیا خیر ویل ځکه الله دلته اناسن ټکراو یا حبل ما یشاء اناث او بیا دا اناسن نکره راوړه او از ذکور دای معرفه راوړه ځکه خدای ناشنا کول غواړي پټول غواړي او ولکان چې وی از ذکور معرفه کول غواړي او دا وجره وړوکه ماشوم چې الګ پچا می تیزیو کی ناغه داغه د پاکولو طریقه آسان ده او په روشن ده او د جنې دا چې هغه به یې ولی الکان خلق مجالس ته ډیر راوړي لګ نو خبر آسانه ول غواړي جنکې څوک مجالس ته ډیر نه راولي نو داغه د وجه نه داغه کچا باندې او د سمات کې ناغه بس منزل غواړي هغه دومره الک سری په غي کې ډیر نه ګرځیدل بیا دې ذکر او یو سوي جو هم دو شکل لري چاله په یو ځل باندې الک او جنې ورکه هغه ته تو امین وي او یا کله ول الک او کله جنې د دوانو ته تزوی خو تزوی د الک مخ کې ذکر د ذکران ټکه په دې کې مخ کې کو په ناس باندې زوجیت اصل کې د سړي د طرف نه لګ او یو او دا خبره په ځنې انبیاو کې وي اناسن د لوط علیہ السلام لور کړي ذکوری ابراهیم علیہ السلام لور کړي او محمد صلی الله علیه وسلم له کانو جنکی دوانا او سی پکې شندم پیدا کړي لکه عیسی او یحیی علیہ السلام چې دی ول سره بچی نو وما كان اندي په اختیار د یو انسان کې چې الله اوس خبري وکي د یو انسان په اختیار کې را نه چې الله اوس خبري وکي الا وحي مگر په وحي سره وحي نه مراد سره دې کې د وحي خاص معنی القاء بالقلم بالالهام یا بالمنام د چا پس کې الله خبري واچي حدیث کې راغلي رسول الله وایي ما ان روح القدس روح القدس چې القا فی قزما پر اسله کې دا خبره واچله چې ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها یو څوکم تراغه پوری نمرې چې خپل رزق یې نه پوره کوي نو وحی یوا او می ورای حجاب یا اوس خبره وکیا فاد پردینا لکه دا موسی علیہ السلام سے کلی یا د محمد رسول الله سره د پردینا غبر او یرسل رسولا یا راولیگی رسول لرا جبریل لرا ناغه به وحی کی دقه بندتا د الله په حکم باندې ما یشا کله هغه رسول خپل شکل باندې او کله دا بل چا شکل جوړ کی دی آیات کې څلور قسمه د وحی بیان شول او اهل علم وو قسمه ذکر کوي خود دې آیات د څلور قسمه وحی معلومه شول او د دې آیات نه عاشر دی الله تعالی دلیل دی ولې په دې خبره چې محمد رسول الله په معراج کې
الله وس خبرې کړې وي خو لیدلې نه دی ځکه او من وراء حجاب او دې آیت کې الله وی الله د چا سره خبرې نه کوي مگر یا وحی وی یا د پردې نه هغه پلوي او یا نو د رسول الله سے چې کومه خبرې کړې وي هغه د پردې نه هغه پلوي له انه د الله دې علیون چت ذات او حکمت والا وکذالک وحینا او دغه سره لګلې منګه تا تروحن څنګه چې نور پیغمبرانو ته وحی کې د سمیتا تم کې روحن وحی مې د تکلی د قران چې روح دا د ټول عالم روح دا روح قران ته روح ویل حیات زلون دی لکه روح چې د حیات ته بدن دی من امرنا فخپل حکم باندې ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان اے نبی تا ته مخینه پته نوا چې مل کتابو کتاب څه ته ویل ته کتاب نه نوی خبر او میو پیغمبر الله ولل ایمان نو تا ته پته د تفصیل د ایمان رسول الله ته د ایمان پته نوا تفصیلا سراج المنیر وې د څه ته پته وا چلا شتا دا خبره ته معلوم اجمالی ایمانیات ته ټول معلومه ده خو پورا تفصیل د ایمان هوته نه معلوم پورا تفصیل د ایمان ته څنګه معلوم شو قران په ذریعہ او ته معلوم نو د دین یو بل مسله ثابت ده چې هغه څوک چې قران سره تعلق نه ساتي هغه توایت ته تفصیلی ایمان نشي ذکر د ایمان د ذکول لپاره تفصیلا قرآنی ذکول ضروري ده کوم چې د عبد الله ابن مسعود پرواز کړی دي چې علمنا الايمان ثم علمنا هغه مقصد ده اجمالی به کلمه وې خو د تفصیل لپاره به قرآنی ذکر کنه دینه په غیر ته ایمان نه پیګل دوی مده سمانه وکا ولل ایمان تنه پیدلې په دعوت د ایمان چې ایمان ته څنګه دعوت ور خدا خبر یا ساته انبیاء غوړي ده نبوت نه مخکې هم د شرک نه پاکي اجماع د امت په دی باندې د مسلمانانو د کوپر نه شرک نه مخکې نه پاي ولکن منګه ګرځولې دې قران لرنا چې هدایت کو په دې باندې چاته چې غواړو د خپل بندگان نو یقینا ته هدایت کې سمیلالتا لارې د الله ته چې دا غره پارا سره چې اسمان او زمکه کې خبر ش الله طرف ته ورغزیدل ټولو کارونه ني سورت کې امتیاز داو سورت کې یو خو سورت کې تصدیق د واحد نبی صلی الله علیه وسلم اور د په اتخاذ د ولی باندې سوا د الله او سورت کې زورن او اصحاب د شبهات ته تفریح